مسجد نبوی په گیټ کې یو نوجوان ناست دی او زارو قطار سره جاړي. دې نوجوان نه یو خطا شوې ده، یو ګناه شوې ده. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې کله د مسجد نبوی په گیټ باندې را داخل شو او د دې نوجوان دا جړه او فریاد زارو قطار سره دا فریاد واوریدو، جړه یې واوریدا، نو زما محترم هغه نوجوان په دې خپل ګناه باندې دومره جړل چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سترګو کې مخ کې راځي، هغه هم په جړه کو ځان سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر رضی الله عنه نه تپوس کی، اے عمر ولی خفی ولی غمجنی ولی خفی ولی جاړي؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوی په گیټ کې یو نوجوان ناست دی او زارو قطار سره جاړي، سګونات دې نشوي دا داغي جړه زو جړولم، داغي هغه جړه زو جړولم. وې تیر وواړه زما محترم عمر رضی الله عنه هغه نوجوان راوغوښتو، ا نوجوان راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته مخامخ کېنولو، وای نوجوانا ولی جاړي؟ او ته یا رسول الله ډیر لوی ګناه رانه شوې ده او جاړم پدې چې الله براته دا ګناه معاف کړي او کما معاف نکړي. الله رسول ورته فرمایي وای د زمکو اسمانونو نه غټه ګناه ده؟ دا وی او یا رسول الله وای د زمکو اسمانونو نه غټه ګناه ده. الله رسول ورته فرمایي چې د الله دا عرش نه غټه ګناه ده؟ وی او یا رسول الله د الله د عرش نه غټه ګناه، لوح او قلم نه غټه ګناه ده چې الله به دا ګناه ما ته معاف کړي او که معاف به نه کړي. الله رسول ورته فرمایي د الله د ذات نه غټه ګناه ده؟ وی نه یا رسول الله د الله د ذات نه غټه ګناه نه. وی ښه بیا واوره چې دغه لوی ذات به ستا دا لوی ګناه معاف کړي، دغه لوی ذات به ستا دا لوی ګناه معاف کړي. اوس راته ووایه چې ګناه دې څه ګناه کړې ده؟ واورې جي دا خبره دا حدیث دا واقع دې دپاره بیانوم چې مایوسه کېږئ ما. څومره لوی ګناه انسان کړي الله معاف کوي، الله طرف ته راتلل غواړي. دا نوجوان ورته وایي یا رسول الله ما نه ډېره لوی ګناه شوې ده او هغه ګناه دا ده چې یا رسول الله په دې انصارو کې یوه جنۍ وه ډېره زیاته ښایسته وه او زه کفنچور یم، ما همیشه 7 کاله پورې ما دغه ګناه کړې ده چې ما مړي په قبرونو کې لغړ تغل پرېښي دي او د هغې کفنونه مې د هغې نه ویستي دي او خرڅ کړي مې دي یا رسول الله. خو دغه غټه ګناه ما دا کړې ده چې په انصارو کې دغه جنۍ چې کله وفات شوله او زه لاړم ادیرې ته د هغې قبر مې راګولاو کو او هغې نه ما دا کفن راخ کړو، چې کله مې ترېنه کفن راخ کړو نو د هغې هغه بدن هغه بې حجابه شو، بې پردې شو. نو زما محترمو وی هغه دومره زیاته ښایسته وه چې دلته شیطان په ګناه کولو باندې زه مجبوره کړم هغه جنۍ سره په قبر کې ما بدکاري وکړه. الله رسول الله واقعه اورېدله او د غصې د لاسه تک سور شو، دی نوجوان له سپېړه ورکوي پاسه الله تعالی معاف کوي. واورئ جي واورئ د الله رحم درته بیانوم، هغه کریم الله، هغه مهربان الله، هغه قدردان الله، هغه زبردست الله، هغه د اولیاء میندو نه زیات محبت کوونکی الله. بیا فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. څه عجیبه ذات دی، څه قدردان الله دی، څه مهربان الله دی. دلته د الله حبیب محمد رسول الله یو نوجوان ته سپېړه ورکړه ورته وایي پاسه الله تا نه معاف کوي، تا دا څومره غټ ظلم کړی دی، دا څومره غټ جرم دی کړی دی. وی یا رسول الله وی چې کله مې بدکاري وکړه او را روانېدم وی هغه قبر نه دغه لاش نه راله اواز راغی ای ظالمه ای بدبخته خپل اهل و عیال خپلو رشته دارانو زه چې کله وفات شوم هغې ما ته غسل راکړو، پاکه صفۍ کم قبر کې کېغوستم او تا ظالم نه زه په قبر کې م خلاصه نه شوم، دلته م راغې او ما سره دې بدکاري وکړه او زه یعنی ګنده کړمه، زه به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به د غسل په حالت یعنی د جنابت په حالاتو کې راپاسم. واورئ جي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوجوان وشړلو د خپل در نه، ته وایي پاسه الله تا نه معاف کوي. دا نوجوان خو راوتې په دې طلب کې و، غم لګېدلی دی، فکر لګېدلی دی، خطا دې کړې ده، لیکن د الله د عذابونو نه یریږي، د الله یرې په زړه کې ده، مرګ ورته مخې ته دی،
د جهنم هغه اور هغه منظر مخې ته دی د هغې نه یریږي چې یا الله په دنیا کې راته څه قسمه عذاب راکې راکړه خو یا الله د جهنم د اور د سوځولو لایق دی نه یم یا الله په دنیا کې اور را باندې راښکته کا ومې سوځوه خو یا الله د جهنم د اور نه راله فنا راکړه زما عزتمندو دا نوجوان یو ځنګل طرف ته لاړې هم په دې طلب کې دی چې تر څو پورې دا ګناه زما الله معاف کړی نه زه به هغه پورې نه صبرېږم سلويخ ورځو پورې دا نوجوان په ځنګل کې الله تزار و قطار سره جاړي یا الله پوی نشم یا الله پوی نشم یا الله پوی نشم الله ما معاف کا الله کتا زما نکم زه خو به هلاک شم زه خو به رسوا شم زه خو به شرمنده شم یا الله زه ستا د جهنم د اور هغه سختی هغه تکلیف نشم برداشت کولی یا الله په دنیا کې ما باندې د اسمان نه د اور یو شغله راښکته کا ومې سوځوه خو یا الله ماله د جهنم د اور نه فنا راکړه او که یا الله که چرته تا زما توبه قبوله کړي نو صحابه و محمد رسول الله پې خبردار کا چې زمانې دا نفرت لږ کم شي زمانې دا نفرت لږ کم شي بهرحال نبی علیہ السلام مسجد کې تشریف فرما دے جبرائیل علیہ السلام راغی جبرائیل علیہ السلام راغی او سلام واچولو السلام علیک یا رسول اللہ سلام نه بعد عرض کی یا رسول الله الله را لېږلم چې زما د حبیب نه د یو څو سوالات و جوابات وغواړه نبی علیہ السلام ډیر ویریدو چې الله زمانه ته پوښتنه کړي وي وی اولنې سوال الله پاک فرمایي زما حبیب محمد رسول الله ته ووایا چې ته خالقی که الله خالق دی الله رسول ورته فرمایي اے جبرائیل الله خالق دی زه خو خالق نشم کېدی الله خالق دی وی ته رازقی که الله رازق دی وی الله رازق دی زه خو رازق نشم کېدی بیا ورته وی گناہ معاف کون کے تی کا اللہ دے وی اللہ دے بخنہ کون کے مغفرت کون کے ذات دادا اللہ ذات دے وی خچ کم نوجوان تالا راغنیو او تا دا خپل در نمایوس او شڑو وورا اللہ دا هغه نوجوان مغفرت بخنہ وکړه اللہ دا هغه نوجوان مغفرت کړي دے بخنه کړي دا د خبرتیا د پاره تعالی رالم اوئے 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 هغه قدردان الله هغه مهربان الله هغه زبردست الله محمد رسول الله آواز کی صحابو تا فوراً د دې نوجوان تفتیش کوي چرته دا نوجوان راوغواړي زما محترمو صحابه ګرځي هغه نوجوان په یو ځنګل کې را پیدا کو رای وسو محمد رسول الله ورته فرمایي چې تا ته دې خوشخبری وي هغه ګناه الله تعالی معاف کړه هغه ګناه الله تعالی معاف زما محترمو دا حدیث میں دی وجہ تاسو ته بیان کو چې الله جل جلاله داسی سنگین جرم کون کے معاف کی موتا به نه معاف کی موتا به دومره سنگین جرم نہیں کړي موتا به دومره عظیم گناہ نہیں کړي هغه قدردان الله فرمائی راشه بندا ما طرف ته راشه زبستا دا گناهونه تا ته معاف کم